وړومئ د یوټیوب چینل ډیرو خوږو او ګلالیو کتونکو او اوریدونکو سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. په دې هیله یم چې د صحت په کالیو کې بنغښتي وئ. دا چې تاسو ته په دغه یوټیوب چینل کې زده کړې خپریږي، نو غوره نه بولم چې بل څه په دې یوټیوب چینل کې خپور کړو یوازې د زده کړو څخه، خو دغه بیا اړینه ده ځکه ډیر خلک په دې نه پوهیږي چې له یوټیوب چینل څخه څنګه یوه ویډیو خپلې ګالري ته ډاونلوډ کړو. او دغه ځکه مهمه ده چې زموږ ټولې ویډیوګانې شاید ډیر خلک ورته اړتیا ولري ګالري کې له ځانونو سره وساتي د بل وخت لپاره، د هغوی سره چې مرسته وي او بیا وکولی شي چې زموږ ویډیوګانې یا نورې ویډیوګانې چې غواړي له یوټیوبه یې ښکته کړي هغه په اسانۍ ښکته کړي. نو د دې لپاره یو اپلیکیشن دی چې سناپ ټیوب نومیږي. دغه اپلیکیشن چې تاسو یې دغلته وینئ سناپ ټیوب، دغه په پلی سټور کې شتون نه لري. نو د دې لپاره چې دغه څنګه را ډاونلوډ کړو نو ټوله طریقه درته ښایم. ویډیو تر پایه تعقیب کړئ. که چینل مو سبسکرایب کړی نه وي نو چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او له دوستانو سره یې شریکه کړئ. راځم همدې طریقې ته څنګه کولی شو دغه سناپ ټیوب اپلیکیشن را ډاونلوډ کړو. لومړی به له هر څه وړاندې کروم براوزر ته راشئ. کله چې کروم براوزر ته راغلی نو په سرچ کې به تاسو ولیکئ چې سناپ ټیوب. سناپ ټیوب چې ولیکئ نو دغه ګورئ دغه سرچ کې په دې ډول به یې ولیکئ سناپ ټیوب، په دغه ډول به سناپ ټیوب ولیکئ او بیا به یې گو یعنی سرچ به یې کړئ. کله مو چې سناپ ټیوب سرچ کړ نو دغه صفحه به تاسو ته خلاصه شي په ګوګل کې. نو لاندې به راشئ، دغلته لیکل شوي snaptube.com ډاونلوډ سناپ ټیوب اپ فری، سناپ ټیوب ډاونلوډر اپ فور انډراید. دې باندې به کلیک وکړئ. کله چې په دې باندې کلیک وکړ نو تاسو ته یوه بله صفحه خلاصیږي. دغه صفحه به تاسو ته خلاصه شي. کله چې تاسو ته دغه صفحه خلاصه شوه نو تاسو به لاندې راشئ، دغه به وګورئ او یا دغه سور ډاونلوډ اپ ووایئ. دغه باندې کلیک وکړئ، ډاونلوډ اپ ووهئ. کله مو چې دغه ووهه نو تاسو بیا کولی شئ چې دغه اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ او بیا به وروسته دغه ډاونلوډ ووهئ. کله مو چې دا ډاونلوډ ووهه نو تاسو سره به دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کیدل به پیل شي. ما ډاونلوډ کړی دی، نه غواړم چې بیا یې ډاونلوډ کړم. دغلته ګورئ لیکلی هم دي چې ډاونلوډ فایل اګین، یعنی دوباره غواړئ چې دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. نو ما ډاونلوډ کړی دی، نه غواړم چې بیا ډاونلوډ کړم. نو په دې طریقه تاسو کولی شئ چې د سناپ ټیوب اپلیکیشن تاسو خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړئ. او کله چې دغه ډاونلوډ وکړ نو بیا تاسو کولی شئ د یوټیوب هر ډول ویډیو په اسانۍ سره خپل موبایل ته راښکته کړئ. دغه ډاونلوډ اپ چې وایي نو کولی شئ لومړی به کروم براوزر کې سرچ کې سناپ ټیوب ولیکئ، بیا به لاندې راشئ، هغه کوم څه مې چې درته وښودل په همغه طریقې سره به تاسو را ډاونلوډ کړئ. نو کله مو چې اپلیکیشن ډاونلوډ کړ تاسو ته به راشي موبایل کې او انسټال به یې کړئ. کله مو چې انسټال کړ نو سناپ ټیوب اپلیکیشن به خلاص کړئ. کله مو چې دغه اپلیکیشن خلاص کړ نو بیا به تاسو دغلته سرچ ته راشئ، دغه سرچ دی. کله چې دې سرچ ته راغلی نو دغلته به چې کوم ډول ویډیو وي، کوم چینل وي، د هغه نوم به ورکړئ. لکه زموږ چینل دی بدلون ایجوکیشنل اکاډمي. که غواړئ زموږ ویډیوګانې ډاونلوډ کړئ نو همدا به ورکړئ، تاسو ته به زموږ چینل راواړوي. کله چې ورکړ نیټ چې تیز وي نو بیا کولی شئ په ډېرې اسانۍ سره یې کړئ. نو دغه دی بدلون ایجوکیشنل اکاډمي راواړوله. نو دې ته به راشئ، په دې باندې به کلیک وکړئ. نو چې کومه ویډیو تاسو خوښه وي، که نورو
چینلونو څخه هم ښکته کوئ هغه چینل نوم ورکوئ او درته رااړوي به یې کومه ویډیو چې غواړئ هغه ډاونلوډ کړئ نو کولی شئ چې ډاونلوډ یې کړئ او کله چې غواړئ یو ویډیو ډاونلوډ کړئ نو دغه مثال زه غواړم چې د انګلیسي الفبا توري دغه ویډیو ډاونلوډ کړم نو په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ د غشې غوندې علامې باندې به تاسو کلیک وکړئ کله چې په دې باندې کلیک وکړ نو دغلته تاسو ته بیا تاسو ته درکوي چې په کوم ډول تاسو غواړئ چې دغه ویډیو خپل موبایل ته ښکته یا ډاونلوډ کړئ مثال تاسو غواړئ په 380 کې فول ایچ ډي کې یا په 480 کې او په 220 کې په دې سایزونو کې تاسو کولی شئ چې ویډیو ډاونلوډ کړئ که هره ویډیو وي نو تاسو په اسانۍ سره کولی شئ چې ډاونلوډ یې کړئ نو دغه اپلیکیشن ډیر ښه اپلیکیشن دی چې تاسو کولی شئ ویډیو په اسانۍ ډاونلوډ کړئ او خپلې ګالري ته یې ښکته کړئ نو دغه وه د نن ورځې زموږ ویډیو چې تاسو ته مو د اپلیکیشن په باره کې جوړه کړې وه